دغه کمپاین د شنبې په ورځ د کابل د قرغې په سیمه کې د کرنې او مالدارۍ وزارت، چاپیریال ساتنې ادارې او یو شمېر نورو ارګانونو په همکارۍ پیل شو او یوه اونۍ به دوام وکړي. د 1499 کال د سرسبزۍ په دغه کمپاین کې به د کابل ښار د تلویزیون، شیر دروازې، اسماعي غرونو، د قرغې په تفریحي ځایونو، قصبې او یو شمېر نورو سیمو کې 100,000 زینتي نیالګي کېنول شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د دې کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل چې ټول خلک باید د خپلو سیمو په زرغونولو کې برخه واخلي. در اطراف یک شهر انشالله یک قدم بسیار خوب است، اما در این زمان اگر هر هموطن ما یک نهال قرض کنه، باز این دیگه کمپانی به مراتب وسیع‌تر است که از اینجا انشالله از این مجلس که خلاص شدیم کوشش میکنیم که یک چند نهال خود ما هم قرض کنیم. په دغه کمپاین کې د چارواکو ترڅنګ یو شمېر بزګرانو هم برخه اخیستې وه. ملک حمیدالله یو له دغو بزګرانو نه په دې اړه وویل: خاک ما خوب خاک است، وطن ما خوب وطن است. افسوس که دشمنای وطن ما را نمیمونه، ما در اینجا کار کنیم، پیش بریم. په افغانستان کې د نیالګیو کینولو پروګرام د کال له پیلېدو سره سم پیلیږي او اړونده ادارې هر کال وایي چې لسګونه زره نیالګي په کابل او ولایتونو کې کینولي دي. خو هر کال یو انتقاد دا وي چې د نویو کینول شویو نیالګیو ساتنې ته د مربوطو ارګانونو او خلکو لخوا لازم پام نه کیږي او په همدې علت د دې نیالګیو ډیره برخه بیرته وچیږي.